ما ډېر خلک داسې ویل د هغو نه مانځه کې که فرض پاتې شي که سنت پاتې شي او که واجب پاتې شي هغو سجده سهوه کوي هغو ته دا پته نشته چې سجده سهوه به کله کوې کله ځنه فرض پاتې شي بیا به څه کوې کله ځنه واجب پاتې شي بیا به څه کوې کله ځنه سنت پاتې شي بیا به څه کوې هغو ته دا پته نشته دې دپاره به تاسو دا ویډیو پوره ګورئ اله به تاسو ټکي بای ټکي باندې پوه شئ چې کله موږ نه څه کول پکار دي کله چې تاسو نه فرض پاتې شي که نه نو تاسو به بیا سجده سهوه نه کوئ بلکې خپل هغه مونځ به دوباره راګرځوئ بیا به ستاسو مونځ اله کیږي صحیح شوه کله د نه واجب پاتې شي واجب دا دي دا چې کله تاسو لمانځه کې پاتې شي که نه نو بیا به څه کوئ بیا به سجده سهوه کوئ او چې کله د نه سنت پاتې شو بیا مه سجده سهوه کوئ او مخ پر مونځ دوباره راګرځوئ بلکې ستاسو مونځ وشو خو ثواب به یې لږ ورې کم وي صحیح شو که نه نو کوشش کوئ چې یو پکې مه پرېږدئ په مانځه کې او چې کله د نه پاتې شي نو بیا د هغې مطابق هغه شیان راګرځوئ صحیح شوه اوس لکه تاسو نه فرض پاتې شو مانځه کې چې کم فرض دی اولنی خو تکبیر تحریمه چې دی الله اکبر اولنی الله اکبر چې دی دا مانځه کې فرض دی که چېرې دا تاسو نه پاتې شي بیا به څه کوئ بیا خپل مونځ دوباره راګرځوئ یعنې دا مونځ به دوباره کوئ صحیح شوه دویم نمبر قرأت چې دی په مانځه کې فرض دی قرأت په مانځه کې فرض دی الحمدلله یعنې سورة الفاتحه ویل دا په مانځه کې فرض دي که چېرې دا تاسو نه پاتې شي نو خپل مونځ به بیا دوباره راګرځوئ صحیح شوه نمبر دریم چې هغه قیام دی قیام په مانځه کې فرض دی یعنې په ولاړه باندې مونځ کول چې دي که نه دا فرض دي کله چې ته جوړ یې کله چې ستا عذر نه کله ته بیمار نه نو بیا مونځ په ولاړه کې دا په تا باندې فرض دي صحیح شو که چېرې په ولاړه دی نو په ناسته دی خو ته جوړ یې هېڅ مسله ته نشته نو بیا به دا مونځ دوباره راګرځې صحیح شوه نمبر څلورم چې دی نو هغه دی رکوع په دا باندې چې کوم ده دا فرض ده رکوع فرض ده که چېرې دا تاسو نه په مانځه کې پاتې شي نو دا مونځ به دوباره راګرځې او بل رکوع نه مخکې چې کوم دی نو سجده کول په مانځه کې سجده کول چې دا څه دي دا فرض دي دا به دوباره راګرځې که چېرې سجده درنه پاتې شوه یوه پاتې شوه دوه پاتې شوې درې پاتې شوې دا به بیا راګرځې مونځ دې نه کېږي دا به دوباره راګرځې او بل تشهد ویل په مانځه کې څه دي دا فرض دي اخري قاعده کې کم تشهد چې ویل چې دي په اخري قاعده باندې کېناسته چې دي دا فرض دي که دغه چېرته کېناستې دا مونځ بیا خپل دوباره راګرځې او دا ارکان چې کوم دي ترتیب سره کول لکه اول نه الله اکبر ویل داسې نه چې الله اکبر ته اخري کې وی او سلام اولني سر کې ګرځې دا چې دی په مانځه کې به لکه دا به په یو سیکوینس سره کې لکه رکوع چې دا په خپل ځای کې قرأت به په خپل ځای وی لکه فار ایگزامپل ته رکوع اول کې او قرأت بیا وروستی وی قیام بیا وروستی کې نو دا سره دغه شانې په ترتیب سره به کې اول نه الله اکبر وی بیا به قیام کې بیا به قرأت وی دغه شانې په ترتیب سره به کې په سیکوینس سره یعنې یو به د بل نه مخکې نه کې او بل به د بل نه مخکې نه کې په دې ترتیب سره چې کې دا فرض دي دا هم فرض دي دا ما چې تاسو ته کوم وي دا په مانځه کې دنده فرض دي مانځه کې دندنې فرض دي د مانځه دپاره کوم شرایط چې دي چېرې هغه تاسو لیدل غواړئ هغه اورېدل غواړئ د دې دپاره زما یو بل لیکچر دی نماز کی فرائض آپ کی زندگی کی سب سے ضروری ویډیو هغه ستاسو زندګۍ د ټول نه ضروري ویډیو ده هغه دې نه اول وګورئ صحیح ده هغه کې ما مانځه دنده په مانځه کې کم فرایض دي بهر کم فرایض دي هغه ټول مې ډسکس کړي دي په هغې کې صحیح شوه که چېرې تاسو دغه فرایض پاتې شو دا مونځ به دوباره کوئ مونځ هم ونه شو صحیح ده دا به دوباره کوئ او که چېرې دا واجب دنه پاتې شو دلته به سجده سهوه کوئ صحیح شو سجده سهوه اول نه سهوه مطلب دی که نه هېرېدل په مانځه کې تا نه یو شیز هېر شو که نه دا واجب دنه هېر شو دا به دوباره راګرځې اول نه داسې کار وکړي چې کله تاسو تشهد ووي اخري قاعده کې کله تشهد ووي مانځه په اخري قاعدې ته لاړې تشهد دې ووي نو دغلته به تشهد نه پس بیا سلام وګرځي یو طرف ته سلام به وګرځي یو طرف ته سلام دې وګرځو الله اکبر بیا ووایي بیا به کته لاړ شي دوه سجدې به ولګوي دوه سجدې چې دې ولګولې نو بیا به کته په اتحیاتو باندې کښېنې اتحیاتو باندې به کښېنې تشهد به ووایي بیا به دعا ووایي او بیا به سلام وګرځي مونځ دې پوره شو که چېرې واجب دی نه پکې پاتې شي صحیح ده واجب کم دي هغه درته زه اوس ویم اول نه کم دی قرأت میں ترتیب یعنی سورة الفاتحه ته په مانځه کې وی که نه الحمدلله دا په مانځه کې وی او په دې پسې یو صورت بیا وی لکه فار ایگزامپل انا اعطیناک الکوثر ته وی دا انا اعطیناک الکوثر که چېرې دا د سورة الفاتحې نه مخکې کو یعنې الحمدلله نه مخکې دا صورت ووي او بیا سورة الفاتحه د وروستۍ ووي دا ته واجب دی مس کو واجب دی پکې ونه کو صحیح ده دا واجب دی چې سورة الفاتحه به اول وي او صورت به پسې وروستی وي که چېرته تا دا غلطي وکړه د صورت دې اول وي او سورة الفاتحه دې وروستی ووي بیا به سجده سهوه کې په تا سجده سهوه څه شوه دا واجب شو دا به بیا کې صحیح ده سورة الفاتحه کې بعد صورت او د سورة الفاتحې نه پس دا صورتونه وي لکه په فرض کې اولني دوه رکعتونو کې به څه کې سورة الفاتحې پسې به صورت وي که نه نو هغه صورت پکې تا ونه وي نو دې پسې به بیا تا باندې دا کم سجده سهوه چې دا به تا باندې واجب شي دا سجده سهوه بیا خامخې نه کې که ودې نه کړه صحیح شو او یاد شو ته او ته جومات نه وتې لا نه یې لکه اوداسه کې اودس دې نه مات شي نو را به شي په هغه ځای به کښېنې دوه سجدې به ولګې بیا په اتحیاتو باندې کښېنې او بیا به هغه شانې تشهد به ووایې بیا پسې دعا ووایې بیا به سلام وګرځې صحیح شوه نو ستا مونځ بیا وشو او که چېرې
اودس دې مات شوی یا چېرته جومات نه وتې لرې تللی څه خبرې مبر یا څه چل دې کړی دی نو بیا به داسې کار کوې چې بیا به سبا لپاره دا مونځ راګرځې آینده ورځو کې بیا دا مونځ راګرځې صحیح شو سبا په دغه ټایم به دا مونځ بیا راګرځې مخکې چې کوم ده نو جهري نماز بیا سته ښه امام دپاره دی دا اوس دا 3 نمبر چې کوم دی دا امام دپاره دی امام چې کله لکه ځینې مونځونه داسې دي چې هغې کې امام په تیزه باندې مونځ وایي که نه لکه په ښکاره باندې مونځ وایي که امام چېرته دا پټ وي دی بیا هم سجده سهوه کوي که چېرته دا ښکاره چې کوم ویل کېږي لکه سهار مانځه کې سهار کم 2 رکعته فرض چې دي هغه کې امام په ښکاره وایي که نه دغه ښکاره باندې چې وایي دا که چېرته پټ وي دی به سجده سهوه کوي صحیح شو او کومو کې چې پټ ویل کېږي لکه مازدیګر مونځ چې شو مازدیګر مونځ کې پټ وایي که نه که چېرته امام پکې ښکاره ووي نو دا امام چې دی به سجده سهوه کوي او د امام غلطي چې ده که نه دا د مقتدیانو غلطي هم ده چې امام سجده سهوه کوي دا مقتدیانو به پسې هم سجده سهوه کوي صحیح شو دغه باندې پوه شوئ رکوع میں کم از کم 1 بار تسبیح ښه کله چې ته رکوع ته لاړې که نه نو دې کې به یو بار سبحان ربي العظیم به وایې دا به یو نه کم از کم یو نه یو پیره به وایې که یو نه یو پیره دې ونه وي ډایرکټ لاړې کته شوې بیا ډایرکټ باره شوې دلته تا څه وکړه دلته دې واجب دې مس کو دا په تا باندې واجب دې سجده سهوه به بیا کې صحیح شو په تا باندې واجب شو یو نه یو بار به کم از کم یو نه یو بار به وایې او 3 پیرې چې کوم دي که نه د ښه خبره 3 پیرې به وایې هر مانځه کې کوشش کوه چې 3 پیرې وایې او که قومه دنه مې شوه قومه مطلب د رکوع نه چې کله ته راپاسې که نه سمع الله لمن حمیده ووایې بیا ربنا لک الحمد ته ووایې بره ودرېږې هسې نیغ دا نیغ ودرېدل چې کوم دي که نه دا واجب دي چېرته په مانځه کې د رکوع نه پس نیغ ونه درېدې نو دا تا واجب مس کو دلته به ته سجده سهوه کې صحیح شوه دې ته قومه وایي او جلسه د 2 سجدو په منځ کې ته یوې سجدې له لاړې که نه بلې سجدې نه راپاسېدې او بلې سجدې له بیا ځې د دې په منځ کې دا اوچت کېناسته چې دي کوم دي اوچت چې د قاعدې په شکل کې کوم کېناسته چې لږ ونې ست دپاره یو څو سکنډو دپاره دغلته که ته کېناستې لږ ونې سار نه شوې لږ ونې نیغ نه شوې سار نه شوې نو دا ته واجب مس کو دغلته به دا سجده سهوه بیا کې اخر کې بیا سجده سهوه کې صحیح شو بل پکې کوم دی چې پیل قدم ښه په آخري قاعده کې تشهد ویل چې دي په آخري قاعده کې دا فرض دي ما تاسو بل لوز ویلو دا فرض دي لکه فار ایگزامپل د مازدیګر مونځ دی نو مازدیګر مونځ کې خو 2 قاعدې دي که نه یو به د 2 رکعتو نه پس کې بل به 4 رکعتو نه پس قاعده کې صحیح شو د 2 رکعتو نه پس چې کومه ده که نه دا څه ده دا واجب ده د 4 رکعتو نه پس چې کومه ده دا فرض ده صحیح شوه دغه فرض ده دغه که چېرته پرېږدې خو نو بیا به مونځ دوباره کې او که چېرته دا منځ کې قاعده نه پات شوه نو بیا به سجده سهوه کې یو حدیث شریف دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه یو پر دا منځ کې کومه مازدیګر د مونځ نه دی لیکن دا منځ کې کومه قاعده چې دا لنډۍ قاعده چې څه ته وایي دا تېره شوې وه نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پاسېده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډایرکټ پاسېده دا قاعده تېره شوه بیا په آخره کې هغه سجده سهوه وکړه دا په حدیث شریف کې شته صحیح شو نو دغلته به هم سجده سهوه کې که چېرته دا دویمه قاعده درنه میس شوه د 2 رکعتو پس چې کومه قاعده درنه میس شوه او د ماخوستن کوم مونځ چې دی ماخوستن مونځ چې دی هغه کې تاسو دعا قنوت وایئ که نه دعای قنوت که چېرته دا دعای قنوت دنه هیر شو یا پرېښو دلته به تاسو په آخر کې بیا سجده سهوه کوئ دې سره ستاسو دعای قنوت چې کوم دي هغه مونځ چې کوم دی هغه هم کلیر شو هغه هم وشو مونځه صحیح شوه رکعت بول جانا هغه چېرته رکعتونه د نه هیر شي فار ایگزامپل د مازدیګر مونځ دی تاسو نه هیر شو چې 4 رکعته مې کړي دي که 3 رکعته مې کړي دي مانځه ته چې ودرېږئ که نه په خشوع وضو سره ودرېږئ په عاجزۍ سره ودرېږئ خپل ټول سوچونه چې کوم دي دا مانځه طرف ته راولئ داسې نه چې یو قصه مشهوره ده که نه چې یو سړی و نو هغه د مازدیګر مانځه کې ولاړو هغه 4 دوکانونه نو هغه په دې اولني رکعت کې د یو دوکان حساب وکړو په دویم کې بل دوکان حساب وکړو په دریم کې بل دوکان حساب وکړو هغه امام په دې مانځه کې خطا شو نو په دې دریم رکعت کې څه کوو په دریم رکعت کې سلام ګرځو سړی پاسېده الله اکبر شاته آواز وکړو مقتدي وي الله اکبر شاته آواز وکړو نو هغه امام حیران شو چې ده ته څنګه پته ولګېده هغه وایي ما د 3 دوکانونو حسابونه کړي دي او 4م دوکان چې کوم دی نو دا رانه هېر شوی دی دا پکې پاتې دی صبر وکړه 4م دوکان د حساب پوره کړمه نو بیا به 4 رکعته ایلو شي نو داسې کار مه کوئ چې په مانځه کې حسابونه خپل شروع کړئ خپل دوکانونو حسابونه پکې کوئ څوک پکې ځان خپلو چیلې حساب وایي څوک پکې شرګان حساب وایي بلکې مانځه ته چې ودرېږئ که نه خپل ټول فوکس خپل ټوله توجه د مانځه طرف ته کوئ صحیح شوه کله چې تاسو توجه د مانځه طرف ته شوه که نه نو مونځ به بیا صحیح مونځ به وي بیا په دې مانځه کې ستاسو خوند پیدا شي داسې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې وو که نه هغه به سکار پیښ شو نو هغه به مانځه طرف ته متوجه شو لکه مانځه طرف ته به یې منډه کړه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین سره به تبر لاس کې تبر هغه به لرګي چول خو کله به چې الله اکبر ووایي که نه هغه به ډایرکټ جومات ته روان شو پوه شوې ولې الله اکبر مطلب دا دی چې الله لوی دی ستا چې کار دا کم کار چې ته کوې که نه دې الله لوی دی نو اول نه به جومات ته ځې
وروسته بیا څه کوې دا وروستو کوم کار چې دا به بیا وروستی کوې صحیح شو نو رکعتونو پورې مې خبره وکړه که چېرته تاسو رکعتونه هېر شي نو دې باره کې حدیث شریف کې راځي فار اګزامپل مازدیګر مونځ دی تاسو رکعتونه هېر شو 4 رکعتونه دي تاسو نه هېر شو ته 3 مې کړ دي که 4 مې کړ دي حدیث شریف کې راځي په دې کې کم چې پکې کم دي کم لکه 3 کم دي که نه نو دا 3 رکعتونه چې کم دي که نه ته به ومنې چې ما دا 3 کړي دي او په دې 4 پسې به 4 رکعت به پسې دوباره وکړې لکه خپل شک چې کوم دی ځان به شک نه وباسې لکه ستا اوس یقین دی چې ما 3 رکعته کړي دي ما 3 رکعته تا کړي دي په 3 رکعتو باندې به یقین وساتې او دا 3 رکعته لکه داسې وشو او 4 رکعت به پسې بیا وکړې او په آخر کې به سجده سهو وکړې او لمونځ دې لکه کمپلیټ شو لکه لمونځ دې وشو صحیح شه وشو قبل اول او نه قبل اول دا الله تعالی کار دی وری هغه ستا مونځ کې نور کارونه م ګوري چې مونځ دی که نه نور څه دي کړي دي صحیح ده او دونو سلام یعنی دواړه سلامونه چې کوم دي مونځ د اخر کې ته سلامونه ګرځې که نه السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله چې ګرځې نو دا ښي طرف ته ګس طرف ته سلامونه چې کوم دي دا هم واجب دي که چېرې دا د لمانځه کې پاتې شو نو بیا به سجده سهوه کې او سجده سهوه چې دی وکړه نو بیا دې مونځ وشو صحیح ده سلامونه آخر کې لکه ته وایې تشهد نه واوښتم لکه ورته لاړم ورته سلامونه رانه هېر شوي دي نو دغلته به بیا یو سلام وګرځې او که چېرته وروسته یاد شو چې ما خو سلامونه نه دي ګرځولي اوس لکه جومات کې ولاړ یو یاد شو ده نو لاړ به شي ډایرکټ به کته 2 سجدې ولګې لکه ولاړې ډایرکټ به 2 سجدې کته ولګې او بیا به په اوچت په اتحیاتو باندې به کښېنې تشهد باندې به کښېنې او اتحیات الله دا به پاخه ووایې دعا به ورسره ووایې درود شریف به ووایې بیا به دعا ووایې او بیا د دعا نه پس به بیا سلامونه وګرځې بیا دې مونځ وشو صحیح شوه دا ډېر ضروري لیکچر و ډېر امپورټنټ لیکچر و دا مخکې د ثواب په نظر ضرور شیر کا